ښه راغلاست آینه نیوز ته. نن د 2025 کال د دسمبر 9 نیټه ده. زه لیلا یم. د طالبانو حکومت او پاکستانی سرتیرو جګړه. سپین بولدک کې 15 وژل شوي، چمن کې 3 ټپیان. او اوس هیواد پاتې خبرونه له تاسو سره شریک کړي. تیر شپه د سپین بولدک چمن پر ډیورند کرچه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو په نخته کې د چمن ګلدار باغچه کلي د یوې کورنۍ ډیرې غړي ټپیان شوي. د کورنۍ غړي محمد یونس اڅکزي BBC ته وویل چې د درنوټزو پر مهال یوه مرمۍ د دوی کور لګېدلې او ورندار او وریره یې ټپیان شوي. نخته لکرشي دی خوا هم مرګ ژوبله لرله. په سپین بولدک کې یوه ښځه، یو ماشوم، یو طالب سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. اوسیدونکي وایي ډزې درېدلې، خو خلک لا هم له ویرې په اندېښنه کې دي. د آینه نیوز د باور نه مننه. الله حافظ.